څه په ښکلې بهانه کې متفق شو، ټول راټول شو، په جلسه کې متفق شو. دا میرونه دي د یو بل سره ورانو، دا چې نن مې جنازه کې متفق شو. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه یار. دا میرونه دي د یو بل سره ورانو، دا چې نن مې جنازه کې متفق شو. ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي، پښتانه په هدیره کې متفق شو. ډېر ښه یار، ډېر ښه دی. ټولو مخ قبلې ته کړې دي پراته دي، پښتانه په هدیره کې متفق شو. درور سر کې به ودیږي لیوني ته، مشران پې په جرګه کې متفق شو. واه یار، دا بیا ووایه، دا هم ډېر ښه شعر یار. درور سر کې به ودیږي لیوني ته، مشران پې په جرګه کې متفق شو. یاره څه نشم ویلی، ما ته خو ښکاري دا مذاق. یاره څه نشم ویلی، لاسونه وسپړه د غیب ویلم خدای سره دی، چې دا به جفت وي او که طاق. یاره څه نشم ویلی، د مار به خپې وشي، لړم له به خدای سترګې ورکي، خو پښتنو کې اتفاق. یاره څه نشم ویلی. ډېر ښه شعر دی، دا ورته بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی. د مار به خپې وشي، لړم له به خدای سترګې ورکي، خو پښتنو کې اتفاق. یاره څه نشم ویلی، زه د دې خپلو پښتنو قاتلان پیژنم، خو اوس په مې تیر کې سوکالواق. یاره څه نشم ویلی، یار ډېر ښه دی. زه د دې خپلو پښتنو قاتلان پیژنم، خو اوس په مې تیر کې سوکالواق. یاره څه نشم ویلو. دو شعرونه نور چې د آفتاب مخکې د ماتاب خبرې خوند نه کوي، د یار په وړاندې د ګلاب خبرې خوند نه کوي، چې په ښکاره مو د سرتورو سر پټ کړی نه وي، په ډرامو کې د حجاب خبرې خوند نه کوي، چې خپل ځانونه مو په سرو وینو سره کړي نه وي، هسې په خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي، چې خپل ځانونه مو په سرو وینو سره کړي نه وي، هسې په خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي. اول به خلکو په غني هان لګولې فتوې، اوس خلک وایي د تراب خبرې خوند نه کوي. چې کتابونو سړې کړي دي هم هغه خلک، خلکو ته وایي د کتاب خبرې خوند نه کوي. چې کتابونو سړې کړي دي هم هغه خلک، خلکو ته وایي د کتاب خبرې خوند نه کوي. دلته د امن قاتلان یو بل ته داسې وایي، د دې عجز خانه خراب خبرې خوند نه کوي.